د بوس تاریخي کلا څخه د ترمیم په موخه څارنه وسوه. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په هلو ځلو د مرکز لښکرګاه ښار اړوند بوس کلا څخه د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د راغلو انجینرانو د ترمیم په موخه څارنه او د لګښت لپاره یې برآورد ترسره کړ. یا د څارنه کې د اطلاعات او کلتور ګرځندوی امیر مولوي سلطان محمد انیف ویل چې د فرهنګ او هنر بنیاد د تاریخي ابداتو د ترمیم ریاست اړوند مسؤلین هلمند ته راغلي ترڅو په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي. د دوی په وینا چې د بوس کلا او تاریخي شیشک د تخریب شویو ځایونو د جوړونې چارې به په راتلونکي 1403 مالي کال کې پیل سي. د یادو تاریخي ځایونو په رغولو به دې ولایت ته زیات شمیر داخلي او خارجي سیلانیان هم پام واړوي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت پلان لري چې راتلونکي به دې ته ورته د نورو تاریخي ځایونو لکه سلطان مسعود قصر او د سلطان محمود تاریخي قصرونو د ترمیم او جوړونې په موخه هم څارنې ترسره کړي. کابل ښاروالي وایي د نادریې لیسې له څلورلارې څخه تر سرای شمالي څلورلارې پورې د بادام باغ نښلونکي سړک د جوړولو او پراختیا لومړنۍ چارې پیل شوي. دغه سړک چې د کابل شمال له مرکز سره نښلوي 3290 متره اوږدوالی لري چې چارې به یې د 1 کال په موده کې بشپړې شي. د کرکټ نړیوالې شورا د شلاوریز جام مهالویشت اعلان کړ. دا سیالۍ به په ویسټ انډیز او امریکا کې ترسره کیږي، خو د افغانستان ټولې لوبې به په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. افغانستان د نړیوال جام سیالیو په سی ګروپ کې له ویسټ انډیز، نیوزیلند، پی ان جی او یوګاندا سره لوبې ترسره کوي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې پر ایکس پاڼه لیکي چې په هیواد کې د تیرې اونۍ په لړ کې د ریل پټلۍ له لارې 88,850 مټریکه ټنه توکي لیږدول شوي دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په لیږدول شوو توکي نفتي او غیر نفتي توکي شامل دي چې لویه برخه یې د حیرتان بندر له لارې لیږدول شوې. روسیه غواړي د ډرونونو تولید 3 برابره زیات کړي. روسیه په پام کې لري چې د 2013 میلادي کال پورې خپل د بي پیلوټ الوتکو د تولید کچه د اوسنۍ په پرتله 3 برابره لوړه کړي. دغه هیواد غواړي هر کال تر 20,000 ډیرې بي پیلوټ الوتکې تولید کړي.